مونږ په خبره نه پوهیږو. یو مولا مسله کوله چې کم شی چې ونیسئ نو بیا یې پرېږدئ ما. مطلب یې دا و چې کومه نیکي یو ځل شروع کړي نو بیا هغه نیکي پرېږده ما. خو هغه مولا اختصار نه کار واغستو وی چې رونو چې کم شی ونیسئ بیا یې پرېږدئ ما. دغسې پکې یو ناستو هغه واورېده وی والله چې کم شی ونیسم چې زه بیا پرېنهدم. په لاره روان دی یو سړي نه خر وتښتېدو. ده ته یې وی بچیه لږې راواړوه. ده ورپسې منډه که چې منډه که خر مخکې دی ورپسې بل څه یې لاس له ور نه راغه د خر لکه یې لاس له ورله لکه یې ونیوه. او چې د خر لکه یې ونیسي خو هغه لتې کي که نه دواړه لتې شو. اوس خرې په لتو وایي او ده لکه یې ټینګه کړې ده چې که پرې مې خوا نو د ملا په مسله مې عمل نه راځي ځکه چې ما وعده کړې ده چې کوم شی ونیسم بیا نه پرېږدم. غاښونه یې په ټول مات کړه. خر په لتو لتو ملا له راغی او بېتابه پرېوت چې ملا صاحب خدای دې کور وران که په دغه مسله چې تا کړې وه چې کوم شی ونیسئ بیا یې مه پرېږده. سړي نه خر تښتېدلی او ما رانیوه چې لکۍ نه مې ونیوه که مې پرېښوی خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو او چې مې نه پرېښو زما یې دا حال کو ټول غاښونه مې مات کړه. ملا ورته ویل خدای دې کور وران که. نو زما د مسلې دا مطلب و چې د خر لکۍ ونیسې نو بیا یې مه پرېږده. نو مونږ هغه قوم یو کم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه پرېږدو. روان چې ونیوه بیا یې پرېږدو. منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو. حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي. حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال راغی نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه تبلیغي جماعت کې شي صاحبه سیروزې ولګئ چې لو ته لاړ شي چې په بله ورځ یې ګورې بیا د بازګل کوتک ته جوړي هلکه څه بلا در باندې وشوه بیختي وځه او یاره بس خو الله مجبوري. نو نیک کارونه مونږ چرې ونیوه بیا یې پرېږده لیکن بدایم چې نیولي دي بیا یې نه پرېږده. نو زما عزیزانو زمونږ عقل شته نه. عقل کې خو به د هغه سړي څه راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه څه سوچ سمج خو پکې وي که نه. قرآن کې راغلی دي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. زبا ترغی یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې تر څو مې هغې ته رسول نه یې لیږلی. ترغې پورې به زه دې قوم ته عذاب نه ورکوم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دی. دا مصطلح رسولان نه دی مراد. زبا ترغی یو قوم له عذاب نه ورکوم چې څو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه یې ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې که یو پیغمبرم دنیا ته نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو په عقل باندې به د خدای پیژندی. وګوره ابراهیم علیه السلام معصوم بچی دی نور ولیدو قال هذا ربي دا زما خدای دی. فلما فلا چې نور پریوتو ابراهیم علیه السلام قال لا احب الافلین فنا کېدون کې زما خدای نه دی. سپوږمۍ ولیدا هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلین. معصوم د غېږې بچی ته په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لا زوال ذات ته الله موجود ذات ته افنا کیږي نه. نو که پیغمبرانو کې یو هم نه راغلی نو هر سړی په دې مکلفو
چې په عقل کامل بده خدای پیژن دی. لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله و، څه کم زیات. دې ته زمانہ د فطرت وای. په دې 600 کاله کې پیغمبر نو. اوس علما وایي چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوي دي. ما په خبرو پوهیږئ؟ خبرې ګرانې دي، مشکله ده چې په پوهیږئ ماما. دا خبرې داسې دي وایي دیدن مې کور ته ولا یوړو په قدرمن اشنا مې ځان بې قدره کنه. تاسو پوه شئ؟ اوس فطرت الوحی علما لیکي چې په دې 600 کاله کې دا زمانہ د چا په منځ کې وه؟ په زور ووایئ. دې 600 کاله کې چې کم خلق پیدا شوي او مړه شوي دي، نو دوی له خو پیغمبر نه و راغلی کنه. نو چې پیغمبر را نغی هدایت ورته نه رسېدو او بیا دوی بې هدایت نه مړه شو، نو دوی بیا جهنم ته لېږل دا زیاتی نه دی؟ الله به دوی جهنم ته ولې لیږي؟ ځکه چې پیغمبر یې ورته نه دی را لېږلی. پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی، بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق تله پکارو. پیغمبر را نغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي؟ دلته هم دا جواب دی چې دا زمانہ د فطرت الوحی وه. په دغه زمانہ د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي یو خدای دی، خو چې دومره په دماغ کې راغلي دي نو د دې 600 کالو خلق بم جنت ته ځي. نه منځونه کړي او نه حجونه کړي او نه روزي نیولې دي او نه څه کړي دي او نه څه کړي دي نه څه کړي، خو چې خالی په عقل سره د کائنات کې سوچ کړي او په سوچ دا معلوم کړي چې دا هیڅ موجود به موجود نه، نو د دې موجوداتو مالکم څوک شتا او دوه ولې نه دي یو ولې دی؟ ځکه چې دوه وای نو دا کائنات به اوسه پورې رنګ وای، دا بوران وای، یو به ویلی باران کوم بل به ویل نه کوم، په جګړه به وای کائنات بوران شوی وای. لکه ملکونه چې په یو حال نه پاتې کیږي سره وران شي. یو ملک یو څه وای، لکه یو ځلې چین الزام لګولی په هندوستان باندې چې تاسو زمونږ ګډې پټې کړي، بانه یې وله جوړوله، سره ټسو مارې جوړ کړ. مونږ او هندوستان سره زمونږ یو اډوکی په منځ کې پاکستان شریف پرېښی دی، اډوکی غوښې تقسیم کړي دي، اډوکی پرېښی دی چې هغې ته کشمیر وایي. نو هغه اډوکی تر اوسه پورې لا په دې ملک کې پروت دی. هندوستان هم ورته غړمبېږي او مونږ هم ورته غړمبېږو. نو مونږ چې نوی حکومت جوړو نو هغې کې یو وزیر د امور کشمیر وزیر هم پکې جوړ کړو. تاسو خیال راغی؟ یو وزیر پکې د امور کشمیری. نو هغه کشمیر اډوکی چې دی الله زمونږ خولې ته راځي او نه د هغې خولې ته راځي. نو داسې ملکونه لکه څنګه چې بچ نه پاتې کېږي، داسې که خدایان دوه وی نو دا کائنات بم کروڑونه او لکونه او اربونه کاله وشو، تر اوسه بچ نه وی پاتې، وران به وی. او دا الفاظ قرآن ویلی دي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اے پیغمبر دے قوم ته وایا که په دې کائنات کې د یو نه سوا ډېر خدایان وې نو لفسدتا، د ځمکې او اسمانونه به دواړه وران شوي وي. نو اوس په عقلم تاسو ګورئ چې د دې ملکونو څه حال دی په خپلو کې. سمون مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو، که څه نمی د یارې لباس راغوستولی شوی دی. اخبار کې راشي چې پلانی ځای کې میزایل راوغورځېدو او پلانی ځای کې دغه راکټ څه نوم دی سکټ شاورلیټ. ما خو درته ووایي که نه چې والله که په شد اوبو دی په څه اړو په څه پوهېږئ نه. ستا په دې ملک کې ډالرې جوړېږي،
ستا په دې ملک کې د 500 روپو لوټونه جوړیږي او په لکه کروڑه باندې چلیږي لګیا او چې بیا دا غله سړی ونیسي 500 روپو لوټ یو غریب دکاندار ته ورکو هغه پوه نشو سمایا موړي چې واته نه ما تکړه تاته واغستا لوټ بنوټي وختو نو داغه خو دې بیړه تبا کړ کنه ته چې ونی وې شو په دوه مورز دي ضمانت وشي نو عرض مې دا عزیزان چې دا هم عقل کې راځي چې بل بسنګ دوکه کې په دې خار کې یو مشهور سړی او اجي تلیمار به ورته وي څه شری ته تلیمار ناغه به د سلو لوټ درکې چې دا لګي ماته په کار دي ډېر ضروری خو چې د سلو به ورته تاش مارل نو په تلی کې به درنه 100 روپۍ ته والی نو سلو په ځای به شپک شل درنه واله نو یو ورځ تانیدارونی وو منصور خان نامه واغونی وو نو مال راوستو چې جی دا جی تلیمار دے لګ نصیحت ورته وک ما ته وی چې مولانا صاحب زو تلیمار نه زو لاس هنر خرصوم چا دوس باندې کې لوټ مات کو ما هغه کې پوی نشي نو ما ته څه ګناه ده هغه پوی نشي دو 100 روپۍ پکې هوا ما نو هغه به وقوف تلک عقل پکار ده کنه ما ته څه ګناه ده تانیدار تمل خبره ټیک وکړه نو مونږه اجي تلیمار باندې خو پویږو بنوټي لوډ چلولو باندې پویږو حاجی جعلی دسخط باندې پویږو بنوټي کاپو جوړولو باندې پویږو او چرته چې د عمل د تللو سوال راشي چې زمونږ اعمال به څنګه تلل کیږي نو دا زما عقل کې نه راځي د قربانای متعلق صرف 2 خبرې تاسو په مخ کې عرض کول دي یو دا چې د قربانای بنیاد څه ده او دویم دا چې د قربانای احکام څه دي عزیزانو بنیاد د قربانای چې ده هغه د حضرت آدم علیه السلام د زمانه نه تر اوسه پورې وقتن فوقتن دار چا په دور کې شوه ده او دا د تاریخ وغیرہ خبره نه ده دا د قران کریم ذکر ده د آدم علیہ السلام د زامنو متعلق چې الله فرمایلی دي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر د دوړو زامنو په خپلو کې اختلافونو دي ته ویلې شو چې تاسو قرباني وکړئ چې کوم یو په حق ای داغه قرباني به قبول شي او چې کوم په حق نه ای داغه قرباني به رد کړي شي نو د هغه دواړو په قربانۍ کې د یو قرباني چې وا هغه ګډوره و چې څو وخت کې د غره د پاسه کې خوي نو اسمان نه سشراو او هغه ګډوره چې د هغه اوچت کو حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې دغه ګډوره نیغ بوتلو جنت ته او تر اوسه پورې دغه ګډوره په جنت کې اوسي رستو گویا هر پیغمبر د خپل قانون مطابق قربانیان او منځونه او روزه او دا بکول د ابراهیم علیه السلام دور پر راغی ابراهیم علیه السلام د شپې خوب ولید اوس دلته یو خبره په ذهن کې کېدی چې ما خو پروسه کال په وحی باندې ډېر تفصیلی باز تاسو ته کړم او دومره قدر یاد لرئ چې د پیغمبر خوب چې ده هغه هم وحی وی خوبونه 3 قسمه خلق ګوري یو پیغمبران ګوري یو نیکان او اولیاء الله ګوري او یو مونږ د خلق گناہگار روسیا مردار دا قسمه خلق ګوري دې کې فرق دا ده چې پیغمبر چې کم خوب ګوري هغه وحی وی هغه دروغ نه اولیاء الله اتقیا د دین چې کم خوب ګوري اکثر رښتیايي او کله کله پکې غلطي مونږ چې کم خوب ګورو نو هغه 99% غلطي
او 1% پکې چرتا رښتیا وخیچ. بیا د خوبونو د تعبیر امام چې دا علامه ابن سیرینو چې دا په تعبیر رویا کې ډېر لوی سړی د دومره لوی عالم په تعبیر رویا کې بل څوک نه دی تیر شوی. خوب زمونږ په دې صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 3-4 کسبه داسي چې د خوب په تعبیر به پوهیږي. 3-4 کسه نور په ټول فرنټیر کې د خوب په تعبیر باندې پوهیدونکي نشته. استاد خو چې خوب وګورئ خو چې چرته سورګری یا شاګولی کنه بس مولا له ورشي جمعه ته چې استاد خوب مې لیدلې ده او دغه سه پاس سور امام روان ما باچای ما پلانې ما ایو مولا له یو سړی راغی چې استاد خوب مې لیدلې ده چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده. نو هغه ورته خدای چې په منځ دوه شوی نه دا دې څنګه خوب ولیدو. دغه سړی راغی علامه ابن سیرین ته ورته وی چې صاحب داسې خوب مې لیدلی دی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. ویل بل چاته خو دې نه دي ویلي؟ ویل یو له ورغلی وم هغه راته داسې ووی. زه ویل خدای دې بې خو باسه که په هغه دې دا غلط تعبیر د خوب نه وی کړی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه شوی وی. تاسو خیال راغی؟ نو علامه ابن سیرین چې دی دا ډېر لوی سړی او لوی امام پکې انبیاء علیهم السلام کې یوسف علیہ السلام تیر شوی. هغه ذکرم قرآن کې دی. څنګه دی آیات؟ ان الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سرنوایا اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی. یوسف علیہ السلام خپل پلار ته وی یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین. اے پلارا ما خوب لیدو چې 11 ستوري او نور او سپوږمۍ دا ما ته سجده کوي. پلار ورته څه وی؟ یا بنیا لا تقصص رؤياك على اخوتك فیکیدو لک کیدا. پام کو بچیا چې دا خوب رونو ته نه وي سفر بدر ته جوړ کی. یوسف علی السلام چې دا خوب پلار ته بیانولو رونه پټ ولاړو غي واورید. رونه تو بس تغفار رونه په هر زمانہ کې د خدای قهر. شکر وباسم چې رور می نشته. شکر وباسم چې خور می نشته. خور لا د خدای قهر دی او رور لا د خدای قهر. او بیا د زمون په زمانہ کې خو پناه په خدای. رونو خپلو کې صلاح وکړه یو لسوالو چې راشي کنه پلار له خوبونه بیانای په دې چل پلار ته ځان نږدې کوي او مونږ رستو کوي. راځي چې چرته ګړنګ ته وغورځو. لوی باس ته قرآن کې سورت یوسف کې چې په فریب بوتلو کوی ته وغورځو. دا خوب بیا رښتیا څنګه شو چې دې وخت کې د مصر وزیر اعظم شو 40 کاله پس او پلار او مور او دا ټول رونه ځان ته وغوښته مصر ته. نو خدای پاک یوسف علیہ السلام ته وی چې ته په تخت کېنه. نو یو لسرونه او مور او پلار داراله او تعظیمن ټولو سر ورته ښکته چې سر ښکته کو. نو یوسف علیہ السلام ویلې چې ورونه او پلار او مورا دا زما د هغه خوب تعبیرو چې نن رښتیا شي. یو لستورو نه مراد یو لسرونه او نور او سپوږمۍ نه مراد چې دی هغه نه مور او پلار. نو عرض مې داو چې ابراهیم علیہ السلام خوب ولید او خوب د پیغمبر چې دی هغه وحی دی. خوب دا ګوري چې زه د خپل زوی لالوم سار چې را پاسې د نو زوی راوغختو او زوی عمر دی دغه وخت کې 12-13 سال اسماعیل علیہ السلام. اگر چې په ذبیح کې اختلاف ته لګ
چې اسماعیل ذبیح او که اسحاق ذبیح. جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې ده دا اسماعیل علیہ السلام. راوی غوښته ورته وایي چې ذبیح به څنګه ده. نو عزیزانو مونږه باندې هم امتحانات راځي، مشکلات راځي، او زه قسم درته خورم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالوزی او خپل اندې بمزمکه وتخ. کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي، کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي. یو عالم د ډېر لوی ما ته یو ورځ ویل چې ته خو تقریرونه ډېر کې، خو زما زړه کې یو اشتباه ده. ما ورته ویل چې ته دومره لوی سړی زستا اشتباه چرته لرې کولی شم. ویل نه، سوال کوم او جواب به ټیک راکې. په دې مې پوه کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. دا خو دومره خو پوهېږئ که نه ماما؟ دومره خو به پوهېږئ، نور خو مې خیال نه راځي. او د خدای په مقبول پرین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. د خدای خوښ چې دي د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نه و. نو سره د دومره خوښوالي کم پیغمبر په ونه کې اره کړی دی، په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړی څخه لري پې ورغورځولي دي، کم پیغمبر بني اسرائیلو حلال کړی دی، کم په څه کړي دي. ابراهیم علیه السلام ته وی زوی دی حلال کا. نو دا دومره خوښې چې دا دومره تکلیفونه، څوک چې د چا خوښي هغه له تکلیف راسي. په دې سوال پوه شوئ؟ څوک چې د چا خوښي هغه خو د تکلیف نه بچ کوي، هغه له خو تکلیف نه رسي. نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوښو چې په مصیبتونو او په امتحانونو کې مبتلا کړي؟ کولی شئ د دې جواب؟ اسانه خبره. ما وی چې یو عاشقی او یو معشوقی. الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان. نو د معشوقی په زړه کې هر وخت جاری ورپسې. کوم عاشق ته معشوقه وایي چې ورشه په د انور ودرېږه، ورشه او ته منډه کې او په د انور ودرېږه، ورشه دی کوی ته ټوپ کا او ته منډه کې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، ورشه دی اور کې ټوپ کا او تبه تحشا منډه کې اور کې ټوپ. نو د معشوقي په زړه کې د هغه عاشق قدر زیاتی چې کم د معشوقي په اشاره باندې اور ته ټوپ کوي، کوی ته ټوپ کوي. زکریا علیہ السلام چې په ونه کې راکېده ویل که आवाज دی وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه به نامه وباسم. هغه چې په ورله نو جبرئیل ورته راغی چې کدی आवाज وکړو یا دی وای وکړه نو د پیغمبرای د لیست نه به نامه وباسم. هغه خندل او په منځ دوه شو. نو ما وی چې نو ما ته وی چې خدای ته خو پته وه. په دې سوال او جواب خو پوه شئ که نه؟ خدای ته خو پته وه چې زما د عاشق چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ خدای ته پته وه چې ابراهیم علیه السلام به زوی حلال کړي ما دپاره، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ نو ما ورته ویل چې مولانا صاحب خفه نه شي، د امتحانات د پیغمبرانو چې دا تا او ما دپاره و، تا او ما دپاره سبق و چې تاسو وګورئ ما په خپله خدایي کې پیغمبران په دومره لوی لوی امتحانونو کې اچولي او د الله د خدایي نه شکایت نه و کړی. نو که په تا مې امتحان راوستو چې شور ونه کې. اوس مونږ څنګه یو چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوک شي نو ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. یو ویښته ته به دې ونیسي، وای خدایه زه دې لیدلی ما، زوی دې مړ شي، وای خدایه زما زوی دې لیدلی، نو ستا زوی نه و د بل چا مړ کړی وی.
دا استاد ژوندې ګرځي دا بیا د دې زمانه زامندار امیان په دې زمانہ کې خو زامنو ته ګوره د مولا زامنو ته ګوره د خدای قهر دی د پیر صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر دی د میا صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر دی او د معتبرو زامن خو خدای چې بربند په سرک منډي نه وي خزو ته ګوره جنکو ته ګوره یو حال جوړ دی اوس خو خزه نور په نالت شو اوس خو که خزه تکړت کوي وي زمونږ بچی ده په پاکستان کې لویه ترقی چې وشوه ما په 40 کاله پاکستان کې اس ترقی نه دلیدلی کسو کوئی چې پاکستان ترقی کړي دا پشکرو غل خوري د غلو ډکه لارې بخوري کدا وای چې پاکستان ترقی کړي دا جاستان دې جوړ کړي بمتان دې جوړ کړي لارې تان دې جوړ کړي موټر تان دې جوړ کړي اټم بم تان دې جوړ کړي اټم بم لاړه الته دغه سره بیا معاهده وکړه چې امریکای صدر بوش برش په ومګېدو وعده ور سره وکړه چې زه اټم بم نه جوړم ځکه چې زمونږ بتکده خو امریکا ده کنه هر یو چې راشي لاړ شي هغه ته زه چې وړو کې ومنو په دې جوګنشاه کې د سیکانو ګوردوارا و ګوردوارا نو دا سیکنای به را روانې وي سار وختي ا ګوردوارې ته نو زه اوس ولاړې منو یو سیکنای بلې ته وایي چې کته چلیے هغه چې ګوردوارې مٿا ټیکن چلیاں مٿا ټیکن نه ای بلاله ګوردوارا کې اگرن ته سجدا ولګول بیا به تل دا دغه عبادت نو زمون ګوردوارا چې دا امریکا دا خو چې څوک مشر شي متا ټیکن تال تلار شي او ورته وای چې ستا پر رحم کرم بچلېګم چې صد دې زه هدایت وی هغه باندې بچلېګم خو ماته د کرم په نظر وګور بټو صاحب چا پانسی کړو هغه امریکای کړی دی تقریر دلته په اسمبلی کې د امریکای خلاف وکړو ملکیم په واړولو پانسیم نو زمونږه متا ټیکن ګوردوارا چې دا هغه امریکا ده نو پاکستان څه ترقی کړي دا ترقی خو ورشه د نورو ملکونو وګوره د نورو ملکونو یو میخ به پکې د بل ملکونو ګور تا ملک دی تا کې څه شي دی ایر کنډیشنې دي د روس هغه 15000 ته ورسېدي فریجونه دي کته په باډي جوړه کې پارټس کم ځای نه راغلي دي تاسو تر یو ترقی په ملک منم چې د پاکستانو خزو داسې ترقی کړي دا او دومره لره لاړې دومره لره چې دا بستاسو هغه ومه پیړای چې د قبرونو نه راپاسي دا خزي به بیا خپل ځای ترانه ولي تاسو خو پرې دا کنه سحر میں یو مولا لیدو خزه په ډګډګي ځان پسې سوارا کړو جمعه امام اغم په ډګډګي کور دې شبيړه دې درکش مال باس اوس قیامت کی الک داولی لا ما ته هم کته وی کته مسکه غوندې شو چې راشه کنه څنګه خکار نه کړي تو نالت پدا سے ملک خواص رهنمایان د دین رهنمایان د قوم په خدای قسم چې داغي په کورونو کې ټي وی ګانې او وی سی آر چلی رهنمایان د قوم چې دا قوم په بزرګای ورته ګوريو لاسونه سپي اغي کورونه چو اولاد چې وګوري د اسلام نه بدړه تور شي دا زمونږ حال دی نو ترقی د ملک صرف خزو کړي دا سړی نشته خزوا امتحان د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چا ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې ده
او د بیبی نامه د بیبی هاجره علیها السلام. دا خزه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پریدا او ته ځه. خزه او زوی روان کړ د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ. کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوې دی دغه ځای کې خزه او بچی کینول او دی ته روان شو. خزه ورته ویل چرته ځې سړیه دا مونږ دې چرته پرېښو. ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوی او زه درنه لاړم شام ته. بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه. اسماعیل تږی شو. ماشوم دی لتې ټکوي. نو مور یې اوبه لټوي. د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې. کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې، کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې، ناامیده را روانه شو. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې، خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلی شي ادرېږه ادرېږه. زمزم معنا ادرېږه. نو د اوبو ته بیبي هاجرې وویل چې زمزم ادرېږئ بهېږئ ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بیبي هاجرې رحم وکړي. که د اوبو ته زمزم نه ویلې نو دا اوبه به بهېدلې وې او ټوله دنیا به یې خړوب کړی وې. خو چې هغې ورته زمزم ووې په ځای ولاړې پاتې شو. نن ورشي د عربو هغه دشتې، د عربو هغه سوکړه، د عربو د اوبو هغه نهر زبیده. خوبونو پورې یو بله خبره واورئ. زبیده د بادشاه ښځه وه، د بادشاه ښځه وه. خوب یې ولیده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. زبیده دا خوب ګوري، د بادشاه ښځه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلي کوي، تاسو به ځه وایي دا خو ډېر پلیت دی، څه خراب خوب یې لیدلی. داسې به وایي که نه، تاسو دا شیخان میخان. علامه ته راله زبیده وایي داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل او. ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به پرې فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا نهر راوستی دی مکې ته، چې هغه وخت کې د اوبو قحط نو د شام نه نهر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې ګرځولی دی او پې دا ټاکۍ لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کوو نه اوبه راوباسي او کورونو ته یې نهر زبیده اوس هم شته. اسیم خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس. تاسو خیال راغی. نو اوبه ودرېدې او بیبي هاجره حیرانه ده. عزیزانو دا وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي. په دې لاره قافلې ځي شام ته، مدینې ته. داسې هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته سوه نه سوه له ورکوي. دا یې ګذرې اوقات. په دې اثنا کې اسماعیل علیه السلام د 12-14 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړه یې جوړه کړې وه او په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدي. حد دی به امتحان. علامه ثناءالله پانیپتي لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو
چې زوی او خزه ګورم نو د شام نه مکې ته خو ډیر مزل دی نو بوراق به ورته راوستی شو په بوراق به سور شو بوراق مطلب دی د هلیکاپټر دې کې به سور شو را بغیر په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه بیا به ورته چې ودې کته وځه نور زیات به نه سارېږي دلته حدو د امتحان پلار راغی او ښځه او بچی ناستي او پلار ته وایي ځتې دوی به په دا دشت کې ناستي اوس په دې یو خدای پوه دی ځان ته خپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی ته په میاره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تېزه ستا پړه به څه تېرېږي حدو د امتحان نو ابراهیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړي زوی حلال کا زوی ورته څه وایي چې پلاره خوب دې لیدلی چې ته ما حلاله وی چاو بچیا زوی ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلاره چې څه حکم درته شوی دی زر هغه کار وکړه زر کوه ما حلال کا پلار ورته بچیا ته به څه چل کې چې زه تا حلالوم زوی ورته وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے پلار په خدای مې دې قسم وی زرد چې بیا به مې مال را چې زبستا د چړې لاندې صبر کوم ته به مې حلاله او زه به صبر کوم دا د قربانۍ بنیاد دی عزیزانو نور قصه لګ وګدا دا احکام دادی چې ډای 3000 روپۍ چا سره وی هغه د پاره دا شرط نه دی چې کال په تیر شي هغه کال تیرې د شرط چې دی زکات د پاره دی ډای 3000 روپۍ دی ورځو کې چا سره وی نو پاغه قرباني واجب ده ځان لا ګډوره نشي اغسته نو چا سره دی ایسونی سي خدا خیال دی کوي چې سره داسې خلق سرهونی سي چې داغي پیسې مردار نه کوو کسو یو غوا یا میخه پیسې کې ونیوا او پدې کې د یو سړی پیسې حرام وي نو د شپږو نورم قرباني نه ده شوی بیا نو داسې ښکارا پلیت چې دی هغه نه بزان ساتي مثلا د چرسو سوداګر دی د پوډرو سوداګر دی جوارګر دی غل دی ډاکو دی کنه جی نو داسې قسمه پیسو والا سره به شراکت په ساروي کې نه کوي مزدور دی دکاندار دی وغیرہ وغیرہ دفتر کې بابو دی زیات وسه نه رسی او 4-500 روپۍ سنیوي شي داسې قسمه خلق سره ایسونی سي بلکې بزرګانو تر دې پورې لیکلي دي چې د یو سړي وس بالکل نو او په قرض پیسې راواغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخه کال لغنی کی خدا واجب نه دي او نه ضروری دي شوق هو اول چې کومه کدا سے حکم نو مخه کال لبه خدای پاک غنی کی باقی بعض خلق تپوس کوي چې ساروی ګډ شي یا خکرې مات شي یا څه شي ګډ چې داسې وي چې د حلالې دو ځای ته په خپل اتلی شي ګډ ګډ رواني نو په دې قرباني کیږي غوږونه غوسوي د بعضې ساروي کم غوږ چې 3 سی وي یوې سه غوسوي په هغې قرباني کیږي 3 سی نه یوې سوي په هغې قرباني نه کیږي دا عیب دی خکر پاس مات ته قرباني پې کیږي لاندې مات ته چې غوښې ته نقصان رسولی دی بیا په قرباني نه کی باقی نر او خزا ګډوره میخه غوا میخه اوخ وغیرہ دا ټول پکې یو برابر دي ګډوري کې دویم سره نشي شریکې دي غوا میخه کې سلور قسم کې دي شي شپغم کې دي شي دوم کې دي شي بعض پختنه کړی چا کمقلنا وې تاسو خسلور یې طاق پکار دي طاق اسړي د خدای په قهر اخته شي په منډو شي چاله وای چې سلور یو سپینځم کم ځنه پیدا ک سلورین پکېږي ک دویم پکېږي ک یویم پکېږي ک ویم پکېږي ک شپږین پکېږي ته پوښښ په خبر باندې نو الله دې توفیق درکړي پاتې شو واخا د قربانای
درې سي کول دي مستحب کار دی. یو غریبانو ته، یو خپلوانو ته، یو ځان ته ساتل. اوس دی وخت کې سرمنی چې دي د قربانۍ عام طور د جماعتونو امامان چې دي داغي ظاهر ذریعہ معاش نشتا، او یا د قربانۍ سرمنی وی او یا سرسایه وی، دیتا غریبان ناس دي. نو چې امام غریب وی او بال بچیدار وی نو د قربانۍ سرمن او مغلب ورکوي. قصاب لدی که په اجرت کې د قربانۍ سرمن ورکا قربانی دې ناقصه شو. قصاب لدی په اجرت کې نه ورکه. تاسو خیال راغی؟ نو قصابانو وی کنه چې دا سرمن مال راکا امام صاحب له نقدي پیسې ورکا. نقدي څوک ورکوي بیا امامان؟ نو د دې وجنه بعضی خلک داسي چې امام سره چرته لوټه موټه او دسماتی لنی ورکړي نو چې قرباني دې مولا له سرمن ورکړي جمعات لته منو او دا سراته نو چولو د داسې دله سړي سرمن معلم ولاته وي سرمن ما زه 22 کاله امام پاتې شوم په بجلیګر کې 22 کاله په 22 کاله کې زما مقتدیان کې قسم قسم خلق مال کا سرمن امرانیز دې کنه استاد سرمن او